الرحمن علم القرآن. لکه لزړه کړې دعا در پسې درغلمه کړې می وجود په یوه سا در پسې درغلمه لکه خوږ غږ را باندې ولګېدې بیا نو زیاتي لکه خوږ غږ را باندې ولګېدې بیا نو زیاتي سوچ می ونه کړ او تر شا در پسې درغلمه. بلخ هغه ولایت چې په تیرو څه باندې شلو کالو کې د لویو مشاعرو ادبي او فرهنګي فعالیتونو کوربه و. دا د یو ځل بیا بلخي فرهنګیان او شاعران د 10 میاشتو ژوند وروسته خپلې مړاوې هیلې بیا راژوندۍ کوي او د بلخ ادبي خوځښت مومن بابا ادبي بهیر د غونډو په تالار کې د خپلو مینوالو او فرهنګیانو سره یوځای کیږي او مشاعره ترسره کوي. یو څه زما ارمان و خو یو څه مې ضرورت و د ښکلو دغه ښار کې وړوکی امامت و او سسا مې بېلېدل او اسرافیل شپېلۍ وهله سما باندې قیامت و سراغلی هم قیامت و. د بلخ ادبي خوځښت مومن بابا ادبي بهیر مسؤل فرید احمد توپان د دې غونډو هڅو او فعالیتونو په اړه داسې وایي. فرید احمد توفان یم د بلخ ادبي خوځښت د مومن بابا ادبي بهیر مسؤل. تقریبا په هیواد کې له سیاسي تحول راوروسته نږدې 10 میاشتې زموږ اونیزې غونډې ځنډېدلې وې چې دا د لنۍ کمرغه د ځوانانو په هڅو مو بیا پیل کړې او نن مو 4مه غونډه وکړه. په اونیزو غونډو کې د مشاعرې ترڅنګ د شاعرانو د لیکوالانو پر اثارو باندې کره کوو او درې ترڅنګ هر اونۍ د غونډې کوم راپورونه چې لیکو په راپورونو باندې بیا کره کتنه کوو نقد پې کوو نو او درې ترڅنګ لیکچرونه هم لرو چې ځینې استادان او ځینې هغه ځوانان چې پوهیږي په ادبیاتو کې لوی لاس لري او کولی شي نو هغوی په ادبیاتو کې د ځینو موضوعاتو په اړه لیکچرونه وړاندې کوي. پخوا مو مجلې خپرولې په تیرو 2 لسیزو کې مو دغه فعالیتونه درلودل چې په هغې کې پسرلی مجله چاپېدله پرخه چاپېدله او کابل پوسټ مجله چاپېدله چې له بده مرغه اوس د مالی امکاناتو د نشتون له امله هم هغه ودرېدلی دی او په هڅه کوو چې انشاءالله په راتلونکي کې هغه فعالیتونه هم بیا پیل کړو او درې ترڅنګ د بلخ ادبي خوځښت په چوکاټ کې مو یوه راډیو هم درلوده چې هغه هم کلیوال راډیو وه چې نشرات یې درلودل. نو هڅه کوو چې په راتلونکي کې انشاءالله دغه ټول فعالیتونه که هغه راډیو ده او که هغه مجلې دي بیرته خپل فعالیت پیل. د بلخ ادبي بهیر غونډې د طالبانو واک ته رسېدو وروسته تقریبا شاوخوا 10 میاشتو راهیسې ځنډېدلې وې چې د بلخي فرهنګیانو او شاعرانو په هلو ځلو یو ځل بیا پیل شوې. د دې غونډو د پیل په اړه د دې بهیر یو غړی داسې وایي. سلامونه، زه تاجمن بهار یم، د بلخ ادبي خوځښت د مومن بابا ادبي بهیر یو غړی یم. واقعا ډېر زیات خوشحاله ورته له هغې نه یې رنګ خوند لا زیات ته په دغسې حالاتو کې دغسې شرایطو کې چې موږ غونډې کوو نو واقعا ډېر خوشحاله یو. موږ حتی توقع نه کوله چې بیا به موږ یو ځای شو سره دغه زموږ د بهیر ملګري چې بیا سره یو ځای کېږو نو واقعا ډېر زیات خوشحاله یو. بغیر له هغې نه موږ چې یو ځای کېږو یو هدف لرو سره، موږ د لیکوالۍ لپاره کارونه کول ته د فرهنګ لپاره کار کوو، د پښتو ژبې لپاره کار کوو، ذهن سازي کوو، موږ د ذهن باندې کار کوو. واقعا چې زه ډېر ښه احساس کوم چې دغسې حالاتو کې دغسې بهیرونه زموږ لپاره دي، زموږ د ځوانانو لپاره دي، نو ډېر زیات خوشحاله یم او ډېر ورته نږدې یم دغسې بهیرونو ته. بلخ ادبي خوځښت مومن بابا ادبي بهیر 2 لسیزې کېږي چې د افغانستان شمال په ځانګړې توګه په بلخ ولایت کې فعالیت کوي.